سلامونه نیکی هیله احترامات زیما وقاص احمد را سره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسف زی شاعر وایي چې سکوت کې مرګ دی حرکت کې اوسه ډنډ درنه جوړ نشي بهیر پاتې شه راغلی یو نن توربېله ډیم ته او د ډاکټر صاحب نه باسو چې یو قوم سره د دنیا وسایل دي بدي ورسره غرونه دي ورسره بجلی دي جوړیږي خو موږ ته د څه فایده نشته ډاکټر صاحب که یو قوم سره وسایل دي دا به هغوی په خپله پیدا کې په ګټه کې څنګه راولي د وسایلو بلا قسمونه دي لومبۍ وسیله چې ده نو هغه انساني طاقت چې انګریزي کې ورته مین پاور دا مین پاور چې دی دا د انپړه سړي مټي دي د هوښیار سړي دماغ دی او د قابل سړي ټیلنټ دی نو دا د ټولو نه غټه وسیله ده جاپانیانو چې ترقي کړې ده هغې سره نورې دومره خاص وسیلې نشته هغې وایي چې زمونږ وخت د ټولو نه غټه وسیله ده مونږ وخت نه ضایع کوو نو هغې چې مونږ سره د عامه شګه چې ده مونږ یې ته دیوالونه و بلاکونه ته وباسو هغې ته فایبر آپټکس جوړوي نو دا ټیکنیکل ډیولپمنټ چې تا سره تکړه مین پاور نو په هغې باندې قوم ټیکنیکل ډیولپمنټ کوي دویمه خبره دا ده چې هغه معدنیات نو معدنیات افریقي سره سره دي په غرونو کې خو د ټولو نه خوار دي په دنیا کې د دې مطلب دا دی چې صرف وسایل تا نشي مالدارولی که ته وایې چې زما وسایل دي نو دا یو بې خوندي ده د دې وسیله ستا ځمکه وسیله ده او ته لږه لږه ځمکه خرڅوې او مزې پرې کوې دا دلتوب نه رغوي چې دغه ځمکه هم په ځمکه وساتي او محنت پکې وکړي په خپله هم وخوري په خلکو هم وخوري نو دلته مین پاور امپورټنټ نو وسیله چې ده دا سیکنډري حیثیت لري او مین پاور لومبۍ حیثیت لري بیا اوبه دي زموږ په دې خوره چې څومره اوبه دي او څومره چړایي ده نو حسام الدین بنګش چې دی دا د وابډې چیرمین پاتې شوی دی او هغه ورځ ما ته ویلي دي چې په ریورسواد کې مونږه اوس مې صحیح یاد نه دي خو یا 80,000 راته ویلي دي او یا راته 1,20,000 ویلي د دې میګاواټو کیپیسټي پکې ده خو هغه اوبه زمونږ بهیږي او مونږ هغسې استعمال نه د هغې نه مونږ بجلي جوړه نه کړه دغسې موسم چې دی دا هم یو ډېره غټه وسیله ده چې ستا قسما قسم فصلونه کېږي نو د بې خونده سړي ځمکې شاړې پرتې او د تکړه سړي په ځمکه کې 4 فصله د کال کېږي او آپ د جهان ګټې کوي نو وسیلې لکه مونږ چې ویشو قومونه ترقي پذیرو پسمانده او ترقي یافته نو پسمانده هغې ته وایي چې وسیلې لري یا نه لري خو مین پاور ورسره ټیکنیکل مین پاور ورسره ني مټې ورسره ني چې هغه وسیلې په کار راولي نو دغه پسمانده پاتې شي دا ترقي پذیر دی ته وایي چې د دې په وسیلو کې طاقت وي د ترقۍ خو دا خلک کمزوري او دی یې کوي نه نو دې کې موقع شته خو استعمالیږي نه او ترقي یافته هغې ته وایي چې وسیلې هم لري او یا نه لري زما او ستا وسیلې استعمالي خو مین پاور ورسره دومره تکړی چې هغې هایلی سوفیسټیکیټډ کوالټي پروډکشن کوي د ګلوبل مارکیټ دپاره لکه ساده مثال ستا لوار دی هغه پاله جوړوي لور جوړوي رمبې جوړوي د امریکې لوار F-16 جوړوي د ستا د لوار نه لور او رمبې څوک په 100 روپۍ نه الي او هغه درنه په 50 او په 40 خراب اخلي نو دا هغه فرق دی چې ستا څومره ټیکنیکل سکل برو د دومره به ستا وسایل قیمتي که ستا ټیکنیکل سکل لاندې نو ته به د سرو نه کالي جوړی د ګټو نه به دیوالونه وای او که ته ټیکنیکلی های وي نو ته به د ګټو نه منرل روباسي او د هغې نه به هایلی سوفیسټیکیټډ پروډکشن کوي د ګلوبل مارکیټ دپاره جاپان په تا باندې شګې نه خرڅوي در باندې موبایل فون خرڅوي در باندې ریډار سیسټم خرڅوي در باندې د الکترونکس پروډکټ خرڅوي نو هغه هغې ته ګټه کوي اوس دا به کېږي څنګه د دې طریقې کار څه دی د دې طریقې کار چې دی نو هغه نه څو خوب ویني او نه په بنیانو وحی راځي که نه د پښتنو باره کې هلکه دا مشهوره ده چې دوی 3 مونځه یو بل پسې وکړي نو یې 4م مونځ لی چې ځي نو دوی د وحی په تمه چې بس اوس خدای ته رسېدلی یم نو مونږ په لنډه باندې هر څه کوو تا پسې به یو سړی راشي درته وایي ما غر اخیستی دی یاره دا راله پسې طریقه باندې قیمتي کولی نه شي بل به وایي چې یاره ما سره دا څیز دی
دا برانه سو ګران وانلی دا په دې نه کېږي. ترقي چې ده هغه انسټیټیوشنلایز ترقي پکار ده چې تا سره اداري او د هغه ادارو په ترو باندې ته سیستمیټک ترقي وکړي. نو هغه څه ده لکه ما سره شګر پکار دا ده چې ما سره آوټسټینډینګ ګلاس انډسټري ګلاس دغې ته هم وایي چې ته شګر راوالې په فرنس کې واچې او د هغې نه اخوا د بوتل او کټارو زی بوتل جوړای او دغه شګه چې دا فایبر اپټکس تم کنورټ کیږي د دې نه د موبایل د سکرین هم جوړیږي دا ټچ سکرین تیم جوړیږي د دې نه قسم پروډکټس په شیشه کې چي دي نو په درنګو پروډکټس دي د مایکروسکوپ شیشې تیم جوړیږي د ټي وي سکرین تیم جوړیږي د کار سکرین تیم جوړیږي بولټ پروف سکرین تیم جوړیږي بولټ پروف سکرین تیم جوړیږي او ورسره ته داسې ګلاس هم جوړولی شي چې هغې کې ډایلکټریک پراپرټیز دي هغې کې پیزو الکټریک پراپرټیز دي ته ټچ کې هغه تاله رڼا درکوي ته ټچ کې هغه تاله کرنټ درکوي میکینیکل انرژي الکټریکل انرژي ته کنورټ کوي داسې قسم الکتروکیلاریک ګلاس هم ته جوړولی شي چې ستا د دیوال برخه ده شیشه د تا د دیوال والی دی خو هغې باندې چې نور پریوزي نو هغه تاله دی خوا هیټینګ یا کولینګ درکوي نو دغه ټیکنیکل دغه پکې اچولی شي انګریډینټس نو چې څومره یو سړی ټیکنیکلی ساوند دی نو دومره به د هغه پروډکټ قیمتي نو دا به څه کوي دا به ته د ګلاس یو انسټیټیوټ جوړ کړي چې د دنیا د سطحې تحقیق پکې کیږي اوریجنل پروډکشن پکې ته کوي نو هغې به ته ګلوبل مارکیټ بیټ کوي ته په یوه ورځ کې دا نشي کولی دا که ستاسو ترقي یافته دنیا ته تاسو ګورئ نو هغې سل کاله 200 کاله محنت کړی دی نو دې مقام ته رارسېدلي نو ته به هم 200 کاله محنت کوې نو هغې به هغه ځای ته رسي نو په دې وجه تلوارګندي په دې کې نه ده پکار خو هغه بنیادي سټپس چې دي لکه زه اکثر خلکو ته وایم صاحبزاده عبدالقیوم خان چې و نو هغه اسلامي کالج جوړ کړو بیا عبدالقیوم خان چې و هغه پېښور یونیورسټي جوړه کړه نو اسلامي کالج او پېښور یونیورسټي چې کومه زمانه کې جوړېدلو نو هغه زمانه کې تعلیم یافته کېدل چې دي دا لویه خبره وه چې تاله سبق درځي تاله خط درځي ته لیکل کولی شي ته کلرکي کولی شي بیا د هغې نه پس خلکو تحقیق پکارو چې وکړو چې تحقیق وکړي نو دا معدنیات قیمتي کړي دا اوبه قیمتي کړي د دې نه چې کوم پروډکشن دی هغه وکړي نو که په دغه لار باندې مونږ اوس روانېږو او یو کوم 100 کاله مخکې روان شوی دی نو مونږ به دا داسې نه کوو چې نن به زه لیبارټرۍ ته ننوځم او سبا به ترې پروډکټ راوځي نه مونږ به د ریسرچ کلچر جوړو په هغې کې به څه زمانه تېرو د هغې نه پس به مونږ کوالټي پروډکټ جوړو او دلته د ټولو نه اهمه خبره دا ده جاپاني کار چې و نو دا په ټوله دنیا کې بیسټ و نو یورپیانو څو هغې جاپاني کارونه هم اخیستل او هغې ته پته وه چې زموږ د کار کوالټي دومره ښه نه ده خو هغې خپل کار هم اخیستل شروع کړو نو هغې خپلې انډسټري هم اوس د جاپان معیار ته ورسو نو زموږ خلک چې دی دوی به د فارن پروډکټ په ځای په لوکل پروډکټ باندې باور کوي که ته خپل کور کې په کلي کې ته د اوبو منګې جوړولی شي نو پکار داري چې ته امپورټډ جګ وانلې ته د کور پروډکشن والی نو ستا دا انډسټري چې ده ستا دا انډسټریالیسټ چې دی که هغه کولال دی که هغه ترکان دی که هغه لوار دی چې کوم پروډکشن کوي هغه له معیار اوچت کا په ځای د دې چې ته د بهر نه هلې نو دلته د دې هم بېروزګاره کو ټیکنیکل مین پاور دې هم ډسکریج کو او هغه غریب هم خوار شو او تم خوارېږي نو که تاسو دلته یو بل سپورټ کوئ د یو بل پروډکټ والی په دې باندې خواري وکړئ نو یو زمانه به راشي چې ته به بهر څیزونه لیږل شروع کړي او که بهر ته چرې مونه لیږي ایټ لیسټ فارن ایکسچینج خو به په امپورټډ پروډکټس باندې نه خرچ کوې که نه دغه پیسې خو درته بچ شوې که نه نو مونږ د تیلو ډبې هم نه جوړو مونږ د اوبو کنډولې هم نه جوړو مونږ ګیلاس هم نه جوړو مونږ هر څه د بهره راغواړو نو د ترقۍ سوچ چې دی دا به مونږ د دقه ځای نه شروع کوو چې مونږ به اول په خپل پروډکټ باندې ریلاینس کوو او خلکو له به باور ورکو یو کارخانهدار چې د خپلې فیکټرۍ جوړه دوايي نه خوري ځان له نه باره راغواړي او خلکو ته وایي چې دا خورئ نو دا خو تباهي ده او د ملک هم تباهي ده د قوم هم تباهي ده نو په ځای د دې چې موږ په بهر باندې ریلاینس کوو پکار دي چې موږ په خپل پروډکټ باندې وکړو ټوني بلیر چې کله د برطانیې وزیر اعظم شو نو لومبی ابجیکشن په هغه باندې دا و چې د سټیټ سکول کې خپل بچي باندې سبق نه وي نو هغه فورا خپل بچي د پرایویټ سکول نه راوېستو او د سټیټ په سکول کې داخل
پکار دا ده چې مونږه بل ته وایو هغه په خپل هم کوو. دا اسلامي طریقه هم نه، دا انساني طریقه هم نه. نو که مونږ په دغه لارو باندې روان شو نو مونږ بیا د ترقۍ سوچ وکړو. او بل ځان جوګه کول، لکه طالب اختیار الهغې خلک درکوي چې ته د اختیار جوګی. نو که مونږ جوګه نه یو، ماشوم له خلک ټوپک په لاس کې نه ورکوي، خو ټوپک د کور حفاظت کوي. نو دا بد څیز نه دی، خو د ماشوم دپاره نه دی، د ساس سړي دپاره نه دی، دا د غل دپاره. نو ښه خبره دا ده چې مونږ د خپلې ادارې دومره ډیولپ کړو چې مونږ زمونږ باندې د انډسټریالیست باور پیدا شي، په مونږ باندې د انټرنیشنل کمیونټي باور پیدا شي، زمونږ په پراډکټ باندې هغه باوري چې دا معیاري دی. څنګه چې نن مونږ په جاپان او په امریکا او په دې باندې باور کوو، نو چې ستا په پراډکټ خلک باور وکړي نو دا به ګلوبل مارکیټ ته الهغې هلته به ځای پیدا کوي. نو په دې وخت هم لګي او دا ټیلنټ هم غواړي. نو که مونږ واقعي د ترقۍ خواهشمن یو نو پکار دا دي چې کم تکړه پروفیسران دي زمونږ په ادارو، د هغې نه اوپینین واخیستی شي چې کم معدنیات دي زمونږ په ملک کې، دې له کمې ادارې پکار دي، په کم لاینز باندې مونږ خپل بچو له ټریننګ ورکړو. نو معاشره څه کوي؟ معاشره بچي ته وایي تا A ګریډ واغستو که B ګریډ دې واغستو که C دې واغستو، دا تپوسونه دې کوي او یې ګورې A ګریډ به راوړې، او دا تپوس نه کوي چې بچې تا زده کړي څه دي. نو که مونږ د ګریډ په ځای د زده کړې خواهشمن شو نو مونږ به ترقي کوو. او که مونږ د کاغذونو غلامان یو نو مونږ به ټول عمر بوګس کاغذونه ګرځو، نه به راباندې به هر دنیا باور کوي، نه به په خپله یو. نو زما په خیال هر څوک چې د وطن سره مخلص وي پکار دي چې زمونږ په ادارو باندې توجه ورکړي او تکړه خلک په میرټ باندې مخکې راولي. نو ته بیا ګوره چې دا ملک څنګه ترقي. ناممکنه نه ده.